لغمان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ UNHCR لخوا د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست سره په همغږۍ د کډوالو ځوانانو لپاره یو 2 پوړیز خونیز مرکز جوړ شو. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس وویل چې دغه مرکز د مهترلام ولایتي روغتون ترڅنګ د 13 میلیونه افغانیو په لګښت په 2 پوړیز ډول جوړ شوی دی. په د باندې 2,58,000 امریکایي ډالرو لګښت راغلی چې تقریبا 13 میلیونه افغانۍ کیږي. هغه ټول سہولتونه چې ترڅنګ یو مسجد دی، تشنابونه، همدارنګه اشپزخانه او کمپیوټر لیب چې په دغه برخه کې به آینده لپاره زده کړې کیږي او همدارنګه د نابینیانو لپاره چې فل حال دلته دغه پروسه شروع ده. نابینیان دلته زده کړې کوي. دغه ټولنیز مرکز نه به استفاده کیږي ترڅو هغه مهاجرین چې هغه په خارج هیواد کې یو څه زده کړې کړي دي یا دا چې دلته فل حال راغلي دي زده کړو ته ضرورت لري، نو د مؤسساتو له طرفه همدارنګه د UNHCR ادارې له طرفه دوی ته په دغه ځای کې هغه زده کړې ورکول کیږي. UNHCR نه مننه کوو چې دوی فتوحاتو نه بعد دغه 3 کاله په دوران کې په مختلفو بخشونو کې لغمان ولایت سره دوی پوره همکاري کړې. د دې ولایت ځوانانو د داسې ټولنیز مرکز جوړېدل ګټور وبلل. په نابینا په حیث باید ووایم چې موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې په دغه ټولنیز مرکز کې موږ ته هم برخه ورکول شوې ده او په دغه ټولنیز مرکز کې 10 تنه ښځینه نابینایان اوس مهال عملا د بریل خط او د موبایلټۍ زده کړه کوي چې د دې زده کړو وروسته به دوی ته ځینې حرفې هم ښودل کیږي او وروسته به دوی سره یو څه ناڅه مرسته کیږي چې تر څو دوی خپله په پښو ودرېږي. موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې په لغمان ولایت کې د کډوالو او د زیانمن شوو کورنیو لپاره دغسې یو ټولنیز مرکز جوړ شوی ده. نو موږ د UNHCR د مؤسسې څخه همدارنګه د لغمان ولایت د ولایتي مسؤلینو څخه نړۍ مننه کوو چې په دې برخه کې د نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د یادونې ده چې د اوس لپاره په دغه مرکز کې 10 تنه نابینا انجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې او نږدې راتلونکي کې به نورې برخې هم فعالې شي.